پاکستان د سعودي شهزاده ته 50 بازان ورکوي. د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې له دغه هیواده د سعودي عربیستان شهزاده فهد بن سلطان بن عبدالعزیز السعود ته 50 بازان سعودي عربستان ته یوړل شي. د سرچینو پر وینا په نړۍ کې د ښکار کوونکو بازانو شمیر په کمیدو دی او پاکستان دا ډول بازانو ډیر ډولونه لري چې د پاکستان حکومت د اوږدې مودې راهیسې له دغو هیواده د بازانو په صادرولو بندیز لګولی دی. ډیری سعودیان د دا ډول بازانو شوقیان دي او د ښکار لپاره دا ډول بازانو ډیر ډولونه ساتي، خو په سعودي عربستان کې نور د بازانو شمیر په کمیدو دی او زاړه شوي بازان د ښکار کولو لپاره نور کار نه ورکوي او نشي کولی چې په اسانۍ سره ښکار ونیسي او له پښو یې وغورځوي. له همدې وجې د سعودي حکومت له پاکستانه وغوښتل چې د سعودي شهزاده ته د 50 په شمیر ځوان او پیاوړي بازان ورولېږي. د پاکستان حکومت د بازانو په صادرولو باندې بندیز لګولی دی او اوس په د سعودي شهزاده ته د دغه بازانو له تورو بازارونو او د بازانو له غیر قانوني ښکار کوونکو څخه پلوري. د سعودي حکومت په سعودي کې د پاکستان له سفارت نه غوښتي دي چې د دغه هیواد د شهزاده ته له پاکستانه 50 ځوان او پیاوړي بازان وروړي چې په سعودي کې د پاکستان سفیر د سعودي د حکومت دغه غوښتنه د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د سعودي عربستان شهزاده هغه مهال د رسنیو خبرونو سرټکي وګرځېده چې نوموړي د پاکستان په بلوچستان کې په 21 ورځو کې شاوخوا 2010 بازان ښکار کړي وو چې دا یې په ښکاره توګه د پاکستان د حکومت له اجازې نه سرغړونه کړې وه، ځکه چې د پاکستان حکومت نوموړي ته په 10 ورځو کې یوازې د 100 بازانو د ښکار کولو اجازه ورکړې وه.